واعد لهم ما استطعتم من قوه. د دغه آیات کریمه پرانا کې چې الله پاک قوت یاد کړی دی. یو ملک چې مستقل آزاد حریت لري نو د ملک سرحدات ساتل، د ملک فضا ساتل، د دشمن په مقابل کې استقامت کول، د دشمن یرغل ته جواب ویل، دا دې ته اړتیا لري چې موږ خود کفایو په خپل ملک کې داسې اسباب ولرو چې هغه باندې خپل د ملک دفاع کولای شو. دا دفاع قرآني حکم دی چې موږ به د اعداد دې مسئلې ته متوجه یو. په اعداد چې کېږي هغه هم په دغه عصري علومو په نتیجه کې لاسته راتلی شي. د پوهنتون شاګرد هغه نه به داسې څوک جوړېږي چې هغه به بیا ټانک جوړي، توپک به جوړي، تیاره به جوړي، د مسلمانانو د دفاع اسباب به دی جوړولی شي. نو دا درجه د فرض کفایي پر بعضې خلکو باندې فریضه او پر عام ملت باندې چې بعضې په مصروف بیا د استحباب درجه لري. او بل اړخ دا دی چې الله جل جلاله چې زموږ خالق و مالک دی، موږ تاسې ایمان پر راوړی دی. د رب جل جلاله د قدرت نشانی و علامې د انسان په بدن کې هم موجود دي، په فضا کې هم موجود دي، په مځکه کې هم موجود دي. په دغه معلومات باندې سر خلاصول، په دې ځان پوه کول، دا هم عصري علومو ته اړتیا لري. دا د انسان په بدن کې چې الله پاک کوم نظام یې دی، کوچنی عالم یې پکې جوړ کړی دی. په دغه عالم باندې ځان پوه کول چې هر سړی په دې باندې پوه شي، دا به وایي چې لا اله الا الله، پر دې به باور او ایمان راځي چې ما سوا د الله څخه بل څوک نه منم. او دغسې فضایي حالات، د ځمکې حالات په مځکه کې چې الله تعالی جل جلاله کم سلسله او کم قدرتونه جمع کړي دي، دې ته رسېدګي هم د عصري علومو په نتیجه کې کېدلی شي. نو قدرمنو استادانو، مطلب مې دا شی دی چې ستاسې دغه کارکردګي، دا خدمت او دغه د مسلمانانو د بچانو تربیه دا په هر وخت کې د ستایلو وړ ده. موږ یې ستایو، موږ یې تاییدوو، دغه مو نظریه ده، دغه مو مفکوره ده. متاسفانه دلته یو مشکل دا پیښ شوی دی